مه کوئ لکه خدا شکر دا خو را سیسته که یاره زه یې ولې در څه ایسته کړمه خپله یې ایسته که ته بیا دونه لټ یې وروره ته ګوره ما ته وایه و تا ته وایم راسه خورم خو دې نه وروره څه دې ویله ما ول دا بلک خو را سیسته که وروره د لاسه مې نه کېږي ښه یعنې لټۍ دونه زور در باندې کړی دی ملګری چې در سره دی دی ولې نه در څه ایسته کوي دا بلک مې ځینې ایسته کوه دا دونه نازبان او دونه لټ دی د ګړۍ در مخه سپي ما ته خوله راواچوه زه یې داړلم ده دغه نور ته ویل چې کیشه ولاړ شه ته خپله لار جبه پر خپله لار ځه لکه پرېږده مې ځینې ایسته کوه مه کوئ لکه اوس څه کیسه ده یاره تاسې ایسته سئ لار کې د سړک په سړک ولې مچر ول ولې نه وایي مچر ولاړ دی موږ ته وایي پر سړک ولاړ ورې په نوبت خبرې وکړې زه پر سړک په دې ولاړم چې ترافیک کې مې د موټران دورې دورې تېروم تاسې څه کوئ دلته چې پر سړک ولاړ موږ پر سړک ولاړ دا دی موږ وروره قرار ودرېږي شاته چې د موټران سره خلاص بیا در سړک واوړئ د سړک مابینځ ولاړاست موټروانان مو ورخطا کړي دي تاسې مو ورخطا یاست نن مو اوله داسې ښار ته راغلي یاست دا اوس لیونی دی سړک پر مابینځ ولاړی لیلا خبرې ښه ته خپله د پر سړک څه ایسته څه سړک ولاړې سړک څه ایسته څه ترافیک ته کوچنیوالي کمیس یې اغوستی دی ترافیک دی چې شي اوس ګر سره چې شته وایي دا د سړک پر مابینځ چې ولاړې دا لکه چې ترافیک ورته وایي دې ته خو موږ هم د سړک پر مابینځ ولاړ نو موږ هم ترافیکان شولو اعصاب یې خراب شوي دي ناکه مزیره یې څه کیسه لرې هلکه ته تاسې ګورئ نن ملک چاوله ده چې بازار ته راغلي یاست یو ګړی هلته انتظار شي چې د موټران سره تېر شي خالي شي بیا سړک خالي شي بیا واوړئ تاسو څه حال جوړ کړی دی موټروانان مو ورخطا کړله دا فکر مه کوه چې اوس موږ د سارا سره راغلي په ښار کې ولد نه یو ولا خرڅ چې کومه په دغه ښار کې دا ګرده ښار موږ تر پښو کښلی دی دا زما مشر ورور دی د دې وخت تا دوکانداري نه کول د لیوه زموږ درېیم وار دی چې ښار ته راځو دا چې اول وار دی دوکانداري او در سړک اوښتل فرق کوي دوکانداري جلا در سړک اوښتل جلا دي دا اوس څنګه خلک یاست موږ د سارا سره راغلي باید په ښار کې موږ مهمان نوازي وکړئ موږ ته ډوډۍ راکړئ چای راکړئ اوبه راکړئ لس پنځلس شپې په خپلو کورو کې وساتئ په کوټې کې مو کښېنوئ ته زما دلته راغلی د سهار زما ورور وږي ګرځو تاسې ګورئ په خبره سر خلاص کړئ زه دلته ترافیک یم زه دلته د دې لپاره مقرر شوی یم چې د ښار نظم د موټرانو ربط آمد چې دی د دوی په منځ کې دغه همغږي چې ده دغه سره مابینځ ته کومه که چیرې د یوې خوا خلک ډېر وي هغه بله خوا ودرومه چې دوی تېر شي بیا هغه تېر شي ځکه چې دا د ترافیک مسؤلیت دی نو زه خپل مسؤلیت سرته رسوم په همدې خاطر تاسې ته وایم چې ورور در سړک اوړي نو کې پام کوئ د ځان سره دا زما مسؤلیت دی چې ستاسې ژوند در وساتم او لالا دا خورا زورور سړی دی دا زموږ په کلي کې چې ترافیک نشته د غوا او د میږ سره جنګېږي خو دغه مشکل دی ترافیک نه لرو نو دا باید دا ترافیک موږ بوزو د ځانه سره ورې په کلي کې ضرورت ورته لرو واما دې ته ضرورت لرو باید د ځان سره بوزو ښه درځه بوزو نو بالا د سارا مه کوئ لکه د دې دپاره راغلی یم وروره چې دا زوی دې پوه کړه د مسجد ته راوتلم مشر هغه ماما راوګرځولم وایي دا وراره دې در پوه کړه د زما زوی ډبولی دی داسې نه چې وروره که جانه باره نو زما لاس په پورته شي ځوان دی نو
اما ته خې پلار نو نه کې اصلاح که سر په وګرځو د هلک اوس که یې چې شي په نشو اخته دی په بد عمل اخته دی د څنګه خلکو سره ناسته ولاړې دا سر په ګرځوه راویې غواړه کښېنه ورته وروره که یې چې شي دا مه کوئ وروره اولاد دی سر په وګرځوه ستا اولاد یې اما ټوله کلی ځینې په ازاد وي احمدالله دلته راسه احمدالله ته ځم هغه جانه السلام علیکم کښېنه دلته دا تا څه کیسې شروع کړي دي چې شي دی دا خلک څه وایي شراغه ماما زوی یې ولې ډبولې هغه بد اخلاقي کوله په کوڅه کې ښکنځل کوله نو په دې خاطر مې ووالې ته دی تلاشي که ګر سره وروره تلاشي یې که دی اوس زه دې تلاشي کومه نو ته به یې راځې خو ما ته به وایه که یا تاسې بد اخلاقي هر کوم بد اخلاقي چې وایي کوي در سره ما ته ووایه دا خلک وایي دی نشې هم کوي په نشو مخته دی ته راسه تلاشي در پسې وکړه نه دې مې کړې هغه تلاشي یې که خبرې مه کوه دا څه شي زه نه پوهېږم هغه جان چپ شه خبرې به کوې نه څنګه ته ستانه دي تاسو نه یم چپ شه بابا ته را ونیسه سوار کوي ما خبره پلان چپ خبرې به کوې نه دا خو دغه نه ده دا جټلي فنانډیز ده هغه امریکایي فلمونه نجلۍ دا هلکه دا چپ نه پیژنم خبرې به کوې نه دا زما نه دی چپ چپ دا زما نه دی خو د چا دي نو خو ستا د جیبه مو راوایسته د چا دي ستاسو په صدرې کې وه درته مې وویل وروره سر په ګرځوه په هلک سر ګرځوه په هلک سر دا خو ګرځوه شو چې تا زما سر خلاص کړي که نه دا هلک خو ډېر خراب سوی دی یا دی تو وګوره هغه نسوار دی دا وام تاسو خو زما خبره وارې واورې چې زه څه درته وایم ووایه څه شوه دا صدرې زما نه ده دا مې د هغه جان صدرې اغوستې ده وروره دا نسوار دې واخله سم شوره پرېږدو دې نه صدرې دې واخله دا ستا شان د هغه جانه دا ګرده راکه دا خو د رشته زما صدرې کې اغوستې وه خیر چې داسې حرکت به نه کې ځه بله دا ولاړ شه لاره جوه دا څوک دی هغه جان ځه بله لاره جوه سکه پزه دې غوټه را پرې کړه وروره د وراره مخ ته د عکسونه خو دا خوا کلن دغه عکسونه په جیب کې ما اچوه زه بیا اوس په انبار کې وغورځم دا خوا راځم پزه دې را پرې کړه وروره مه کوئ لکه